السلام علیکم امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې هرکلی وایم نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو ویلکم نو پرونی ولاګ کې به تاسو کتلی کنه چې موږ خپل مین چینل لپاره ویډیو شوټ کوو پرون هم سٹارټ اغستې لري پرون هم سپاټونه کړی او سپاتي وو نو وس په دې ټیم کې چې کنه نعیم دی رمیز دی شعیب دی مزر دی ټول را رسیدلی موږ خپل ویډیو سٹارټ اغستې لري تک سرغار مدي تک سورنوار دی او د پشکال ګرمي دا خو د نعیم خبره کنه مهنت په مطلب مهنت پکو مهنت په نه پریدو نو کار به مها ویډیو کې به اسکیوز نه کو نو بس سٹارټ مغسته لري او تاسو ته بي ټي اس خایو چرته ځای ما د مون سره اوسه بای دا چې سره کنه چې دا چر ګوډي چې کنه مونږ دا نو دا ډیر زیات پک بیماران شوي دي دا ویني دی پوری وته ورګه خلک زوم کوم نه دا هم نه دا ویني دا دا اوس په دې ټیم کې دا جال دی نو پوره نخکاری هدا ویني دا چې کنه بیمار دی دې کې هغه ته بل دی دام بیمار دی تاسو معلوماتي کنه چرګان مبارک مطلب د دې مرض د دې دوايي یا داس نور څه معلومات چاته نو مال راکې چې دې له دوايي وغیرہ راوړم چې دا مطلب د مرض ختم شي خرابي ګرانه یو داسې مو پات شي ویل نور رانه مو پات کی سٹارټ زره ټکو چې دوما او دې درګین نشي ګور بیا تختی صحیح دی لږ بیغمه ورګه ویډیو سٹارټ هم چې څنګه واغستو کنه وای نه پاره ویډیو کې زما دالی دا وینه لاس سر مې ساملو دا خو ته دي تا او بای وس 3 بجې شوې زمونږ ویډیو چې راکنه اخر کار کمپلیټ شو بس ختم شو کنه ټول شاټونه ماټونه چې کنه هغه څه ختم شو نعیم دی مرخصت کړو وس چې کنه وس په صرف او صرف مونږه تاسو غپ لګو د چرته ځایما نو مونږ سره اوسای چرګان ډیر زیات ناری وي کنه نو دا څه کار دی چې په دې ټیم کې دا 3 بجې نو غارمل کمزوري شي نه دی برابر کو اوه هي راځه زمونږ په کور کې دا امونه نه دي دانی کړي دي دا وینه او دا زمونږ په علاقو کې ناشنا خبره را ځکه زمونږ په علاقو کې امن کیږي نه سار د دینه ونه یو دانه راته وشوي او دغه شانتي تک شنه ورګه تاسو ته خیمه موږ له دا طریقه نه راځي کنه چې د ام د پاره صدا سي دوايي یا صدا سي سپری دا کو چې دا ام چې کنه جوړ شي ډیر ځات شین دی ورګه ګورم نه چې خوګ دی کو تریخه تاسو ته خیمه دا دانه دا وینه نو ډیر غټه دانه مطلب ډیر غټ ام نه اوس کاته واړی کنه اوس چیکو کنه راګه ته چاړه لکه بسم الله الرحمن الرحیم اوهو ادي خو غاړو کې چې کنه هغه ني اډو کې بګین نشته ما وی مې دار پاس نشین دې دنه په خو خدا وینه دی غاډو کې چې کنه هغه لا کچاو او دا ام چې ټول کچري دې ته لا ټیم شته نو هیل په خېدو ته ابي څنګه هوګ دی ان شاء الله چې دا جوړ شي کنه او بیا تاسو راشه نو تاسو به خورو ما دا یو داونه یو تبلونه مطلب دا بلونه دانی کې ور دي دانی پخې شي بیا یو ځای خورو دا زماره چرګان چې دي کنه ټول زما په خپل بسې ګرځي دا سې دي لکه دوی سم وږي او وس په دې ټیم کې مازیګر بانګ وي حارث عمره حارث څنګه چللې خې برابرې امات له څه کوو چرته به چکر لګو کار روزګار نه روزګار شو چکر خره نو بس کار روزګار ارسنه روزګار شو مازیګری ته مونږ خامخا ځان روزګار او مازیګر دې چکر تا او بیا دا کنه چې ټول ورځ مونږ کارونه کوستا سرګپ شپ لګو تاسو هم بور کیږي چړو چکر لبګی نه ځای نو دا کار دی کنه چې اول جو منزله نو چې مونږ زکو ان شاء الله نو بیا باغینه بعد چکر لګو چرته بزاینا سټي وې داس منځو شو مونږ بزان له منځو کوزا او اوس په دې ټیم کې د مازیګر مونږ مو کو او موټرسایکل مې راويستو دا وینه او بس چکر روان شو تاسو ځان سره باسو تازه
او اوس په دې ټایم کې سر ملنګ ته راورسېدو او بل وروسته به کوم ځای باندې ناست وو که نه دا وینې کومه ویو ته ښکارېده که نه ګیر چاپېره دا وینې ته ماشاءالله. نو بس د چای وینا مو وکړه چای ورته څکو او بیا مې ته چکر لګو تاسو ځان سره پوځو سټی وې داسې تاسو ته ما بل ورځ ومویل چې موږ له کور چای نه پخوي ځکه دې ځای چای له راځو دې ځای له چای چې که نه خپله مزه وي مطلب کور هم هر ټایم لکه مونږ چای څکو که نه خو دې ځای له چای چې که نه خپله مزه په دې وجه که نه چې یخه یخه هوا لګي ګیر چاپېره په دې ګرمه ګرمۍ کې چې یخه هوا لګي او مخې ترې ښکلې وي نو هلته د چای چې که نه خپله مزه نو اوس هم چای وڅښله چکر له روان شو او داسې لنډ غونډه کې چکر لګو پیاده لږ غونډه کې هایکینګ کوو او بیا واپس کېږو ځکه چې ماښام ته ټایم نږدې دی چې ګیر چاپېره دا وي که نه او داسې یخه یخه هوا لګي هر سړي شه ووایي سړي چای تړه کېږي که نه چې زمونږ په شان د چای شوقیان یم سړي چای تړه کېږي که نه راځو دی لپاره چای له راځو ستا بالکل دا وینې دا ویو چک دی او بل طرف ته دا وی دا وینې